لور ده پیغله شوه ډایرکټ یې واده کوه دا نه چې سبقونه به وایي او دا مې خوښه ده او دا نازبینه ده نازبینه ده واده یې که که نه نازبین بچی خو هغه دی چې ته د ګناه نه بچ وساتې دې ته وایي د بچي ناز وړه د بچي ناز دا نه دی چې ته لویه جنۍ او د 20 کالو جنۍ او د 15 کالو 13 کالو په کور کې کېنولي به یې څوک غواړي او په دویمه خو زموږ خلک به دویمه نه ورکوي نو لا په درېیمه په څلورمه به یې څه ورکوي زما لور زه به یې په دویمه ورکو اخر انجام دا راوځي والعیاذ بالله چې بیا د هغه جنۍ بیا روابط غلط پیدا شي ما به تاسو ته قصې بیان کړې وې چې موږ ته څنګه ټلیفونونه راځي او څنګه مسلې موږ نه خلک تپوسي زما د دې غوږونو نه لوګې وځي لوګې چې کله ما نه تپوس وشي داسې مسله عجیبه عجیبه تپوسونه وجه څه ده وجه دا دی چې موږ خیال نه ساتو د دې چې د خپله ښځه پاکه وساتو د خپل بچي پاک وساتو زوی دی لوی سړی دی دا لوی سړی دی ځوان دی او د نن سبا انټرنیټ او دومره دی ولا موبایل اغستی دی دومره خو دی ولا موبایل اغستی دی او خوشحاله به مې چې موبایل استعمالي په دې موبایل کې دا ځوان هلک څه کوي 24 ګنټې درسونه لګولي که تلاوت اوري راشه سپینګیري درته وښیم چې په کومه ځای خاورېدلی شي سپینګیري نو یو ځوان چې نوی ځوان شي او تا په کور کې کېنولی دی او دا سپېړه موبایل دی ولا اغستی دی او په هغې کې هغه لګیا دی هر شی ګوري او ته یې غم نه کې چې دله واده وکړم د دا مسله حل کړم خو صرف دغه چې زه پیسې جمع کوم زه پیسې جمع کوم د کوم مور پلار چې طاقت کیي او بچو له ودونه نه کوي او جنکۍ نه ودی د قیامت په ورځ ذمهوار دی ګوره دی هر څه یو لور پلار ته ویلی شي چې ما واده کړه لور پلار ته خو نشي ویلی نه مور ته ویلی شي نه دا ویلی شي چې زما جنسي رغبت دی که ویلی شي نشي ویل خو ما ورته الله عقل لا کړی د ځان نه بې عقله مه جوړوئ یو جنۍ پیغله به کور کې ناسته ده او تا ځان ړوند کوڼ کړی دی چې نه زه څه پېژنم او نه زه څه اورم نه الله ما له عقل لا کړی زه به سوچ کوم یاره زما دا زوی چې زلمی شو خو د زړه کېږي واده ته دی خو ما ته ویلی نه شي مور ته ویلی نه شي طاقت یې خپل نشته راشه دله واده وکړه دا جنۍ چې پیغله شوې ده په دې کور کې ناسته ده جنۍ مړه کړه خو دا خو نشي ویلی چې ما له واده وکړه او ما واده کړه نو ما له الله عقل دا کړی تا له الله عقل در کړی او موږ د کور مشران یو نو موږ به دا سوچ کوو چې دا جنۍ دا لور زما د پاکه پاتې شي دا زوی زما د پاک پاتې شي دا ښځه زما د پاکه پاتې شي با زوی وي زما هغه زوی الله دې لوی سړی کوي د سره د واده غږ نه کوي د هغه په زړه پولۍ ولاړې دي او ته د واده غږ نه کوي ته خو چې ته یوازې کښېنه د ملګرو نه تپوس وکړه چې دی واده غواړي که نه غواړي کله بچي داسې مو وایي حیا بعض مور پلار ډایرکټ سړي نه تپوس کوي واده ترې زړه کېږي که نه ډایرکټ داسې ووایي هغه غریب ووایي نه ورته یې وګوره پخپله یې ونیوې نو ما ورته الله عقل لا کړی خو دا نه چې ما ورته د ځان ړنده کاڼه وکړي صرف په دنیا باندې پوهېږو مزدورو ته هم کار ویلی د پیسو ګټلو ته هم کار ویلی بچی تباه شو لور تباه شو ښځه تباه شو کور تباه شو کیسه په داسې بچو باندې چې د یو بچي تربیت ته نشي کولی په داسې مال څه کې په داسې مال ته څه کې چې د بچو پکې تربیت ونه شي بچي پاک پاتې نه شي ښځه پاکه پاتې ته پخپله پاک پاتې نه شو په موبایل کې تصویران په موبایل کې فحش فلمونه په موبایل کې سندرې د پردو زنانو سره رابطې دا سړی که کروڑپتی لکپتی شي نو داسې مال نه دی الله موږ ساتي چې په هغه مال کې د انسان د عزت خیال ونه ساتلی شي